سلامونه نیکی هیلې په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. د پښتو کمیډي ډرامو هنرمند په نیویارک کې ویډیو در سره حتما تر اخره پورې وګورئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو حتما یې در سره لایک او نور دوستانو سره مو هم شیر کړئ. د تازه معلوماتو لپاره در سره همدا اوس زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي سبسکرایب او سره خوا کې د ګوړې نشان ووهئ. عالمزیب مجاهد یا جانانه د پښتو د کامیډي ډرامو تکړه هنرمند دی چې د ډیرو پښتنو په خوله یې مسکا او خندا راوستلې او وخت سره یې د خلکو زړونو نه غمونه لرې کړي او خوشحاله یې ساتلي دي چې ډیری مزاحیه ډرامې یې له اسماعیل شاهد او سید رحمان شینو سره هم ډکې کړي دي چې په سلګونه ټي وي سټیج او سی ډي ډرامو کې مزاحیه کار کړی دی. عالمزیب مجاهد یا جانانه چې اکثره خلک یې د خپل مشهور کردارونو لکه جانانه شاهزاده شمشتي ترور پوډري او د توري په نوم هم پیژني. عالمزیب مجاهد وویل تر اوسه پورې یې د 250 نه زیات مزاحیه ډرامو کې کار کړی دی خو له څو کلونو راهیسې د امریکا په نیویارک ښار کې ژوند کوي او خپل هنر ځینې پاتې شوی دی. ښاغلی عالمزیب وایي په 18 کلنۍ کې یې په ډرامو کې کار پیل کړ او شاوخوا 20 کاله یې په ډرامو کې کار وکړ خو اوس په امریکا کې په خپلو اولادونو باندې تعلیم کوي. له عالمزیب مجاهد سره وکیل خان په نیویارک کې مرکه کړې وه. ستاسو په نظر ولې پښتانه هنرمندان چې کلونه پښتنو ته خدمت وکړي او د دوی زړونه خوشحاله وساتي خو څه موده وروسته همدا هنرمندان په داسې حال شي لکه د فقیرانو او در په در ګرځي. خپل نظرونه مو راته حتما په لاندې کمنټ کې ولیکئ. ویډیو در سره حتما لایک او شیر کړئ. زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي چې لاندې په سور رنګ کې سبسکرایب لیکلی سبسکرایب کړئ او ورسره خوا کې د ګونګړي علامه د هغه هم ووهئ.